ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور د لوی څښتن تعالی په نامه سلامونه ستړي مسئ د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو اولیدونکو د دې مهال خبرونو ته مو زه عبدالرحمن عاطف هرکلی کوم. د هیواد د ختیځو ولایتونو د زلزله ځپلو لپاره د مرستو د راټولولو په برخه کې د لا زیاتې همغږۍ د رامنځته کولو لپاره د هڅو په دوام د بلخ ولایت مقام د استازي او د ملي او نړیوالو مرستندویو بنسټونو د مسؤلینو په ګډون د بلخ د اقتصاد په ریاست کې یوه بیړنۍ ناسته جوړه شوه. د دغې ناستې اصلي موخه زیانمنو ته د اغیزمنو خدمتونو د وړاندې کولو لپاره د لا زیاتې همغږۍ رامنځته کول دي. د بلخ د اقتصاد ریاست د ملي او نړیوالو مرستندویو بنسټونو د مسؤلینو او استازو په ګډون د ختیځو ولایتونو د زلزله ځپلو لپاره د مرستو راټولولو په موخه یوه بیړنۍ ناسته په دې ریاست کې ترسره کړه. د بلخ د ولایت مقام کارپو وایي چې دغه ناسته د بلخ د والي په هدایت ترسره شوې، موخه یې زیانمنو ته د بیړنیو مرستو رسول دي. این جلسه فقط به خاطر دستگیری و همکاری و یاری با ملت مردم و بیچاره ولایت کنر که در زلزله اخیر تعداد زیادشان شهید و تعداد زیادشان زخمی و خانه های زیادی ویران شد، به خاطر از اون منظور است که خوشبختانه ولایت بلخ پیشقربترین ولایت است که در این راستا کارهای ماندگار صورت گرفت که دیروز هم جلسه با تمام تاجرای بزرگوار ولایت بلخ ما با صنعتگرا و تاجرا در مقام ولایت بلخ امروز ریاست اقتصاد و همچنان این جلسات ادامه داده در سطح ولایت به خاطر جمع‌آوری کمک ها به مردم کنر و کسانی که در این آسیب دیدن از زلزله به اونا انتقال داده میشه ان شاء الله. همدارنګه د بلخ ولایت مقام استازي ټینګار وکړ چې په دې ناسته کې د نړیوالو موسسو فرعي واحدونو د خپلو مرستو د ډول او کچې په اړه د مرکزي دفتر له لارې راپور وړاندې کړ او ډاډ یې ورکړ چې دغه مرستې به دوام ولري. و یونیسف برنامه خود تشریح کرد بر دفاتر دیگه که در این اشتراک کرده بود همیشون کمک های خود حالا دارن که از طریق دفاتر مرکزیشان منسجم میشه و به ولایت کنر انتقال داده میشه و ولایت بلخ هم یک از ولایت ها شما میفهمید که اینا واحد های دومی مسائل این فعالیت داره و ریاست های عمومیشون در مرکز است. از طریق مرکز گفتن که اونا اقدامات صورت میگیره ما به شما خبر میدیم. له هغې وروسته چې په کونړ، ننګرهار، نورستان او لغمان ولایتونو کې مرګونې زلزله رامنځته شوه، د بلخ د ولایت مقام مشرتابه د ملي او نړیوالو مرستو د راټولولو او په دې برخه کې د همغږۍ د رامنځته کولو په موخه خپلې هڅې ګړندۍ کړي دي. د بلخ ولایت مقام په هدایت د دغه ولایت د زندانونو د امرینو او کارکوونکو لپاره د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو په ریاست کې یو ورځنی سیمینار ترسره شو. دغه سیمینار د کاري پلان جوړونې، د ارزونې د پلي کولو او له نورو اړوندو موضوعاتو سره د اداري کارکوونکو د لا زیاتې بلدتیا په موخه ترسره شو. د بلخ ولایت د والي په ځانګړي هدایت د دغه ولایت د زندانونو د امرینو او اداري کارکوونکو لپاره یو ورځنی سیمینار ترسره شو. د شمال زون د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون ریاست یو کارپو وویل چې له دې سیمینار څخه موخه د بلخ ولایت د زندان د اداري کارکوونکو د کاري ظرفیت لوړول دي. سلسله برنامه های ارتقای ظرفیت ما امروز نوبت به ریاست محترم تنظیم امور زندان های ولایت بلخ رسیده که امروز تقریبا 27 تن کارمندان خدمات ملکیشان اینجا تشریف آورده به خاطر عرضه خدمات بهتر و خانه‌پوری فرمجات ارزیابیشان راهنمود میشن. له بلې خوا د سیمینار ګډونوالو د دې پروګرام هرکلی وکړ او د دوی د مهارتونو لوړولو او د اداري ستونزو د له منځه وړلو په برخه کې اغېزناک اقدام وباله. هغوی زیاته کړه چې دا ډول ورځنیز پروګرامونه کولی شي د پلان جوړونې، د سرچینو د اغېزمن مدیریت او د غوره خدمتولۍ په برخه کې مهم رول ولوبوي. به خاطر ظرفیت سازی، به خاطر سیمینار پلان، طرح پلان، گزارشدهی و عملکردهای ارزیابی که میشن از کارمندان، ما به خاطر از آمدیم، به خاطر که ظرفیت کارمندان بالا بروند و روی پلان و برنامه کار کنند. سیمینار که از طرف ریاست اصلاحات اداری
دایر شده به هماهنگی ریاست زندان ولایت بلخ به خاطر بهبود عرضه خدمات برای مراجعین و ارتقای ظرفیت کارمندای ملکی به خاطر هرچه بهتر شدن کارهای اداری کارمندای ملکی ریاست زندان بلخ. یاد سمینار د بلخ ولایت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ریاست د تعیناتو د امیر له لوري ترسره شو چې د دې پروګرام پر مهال بیلابیل موضوعات لکه د اجرااتو ارزونه، د ارزونې اصول او معیارونه، د فعالیتونو د ارزونې ګټې او اهمیت او د نورو اړوندو برخو په اړه مفصلې ویناوې او تشریحات وړاندې شول. د یادونې وړ ده چې دغه سمینار د بلخ ولایت مقام او د شمال زون د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د رئیس لخوا په لاره اچول شوي وو. د بلخ ولایت د ځانګړو تخنیکي او مسلکي زده کړو لیسې اړوند معلولو زده کوونکو په ختیځو ولایتونو کې د زلزلې د شهیدانو لپاره د دعا په موخه د قرآن عظیم الشان د ختم مراسم ترسره کړل. په دغه مراسمو کې د بلخ ولایت د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې مسؤلینو د شهیدانو ارواحو ته دعا وکړه او له زلزله ځپلو سره یې خپله همدردي او خواخوږي څرګنده کړه. د بلخ ولایت د ځانګړو تخنیکي او مسلکي زده کړو امیر وایي چې د دې ولایت د تخنیکي او مسلکي ادارې اړوند ښوونځي د معلولیت لرونکو زده کوونکو لخوا په ختیځ کې د وروستۍ زلزلې د شهیدانو ارواحو ته د دعا او د قرآن کریم د ختم مراسم ترسره کړل. نوموړي زیاته کړه چې په دغو مراسمو کې یو شمېر مخکښو زده کوونکو ته ستاینلیکونه هم ورکړل شول. برنامه فعلی ما به خاطر التاف دعا در حق شهدای عزیز و همچنان دعا برای صحتیاب شدن زخمی های مردم عزیز کشور ما و همچنان دلداری و غمشریکی با مردمی که بر فعلا غم دیده هستند به منظور تدبیر شدن و همچنان بخش دومی برنامه ما تقدیر از شاگردای عزیز که و فعال بودن و تلاش کشیدن و تقدیر می شود. ورته مهال په شمال زون کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو عمومي رئیس وویل چې دا مراسم د هیواد په ختیځ کې د وروستۍ زلزلې د شهیدانو لپاره د قرآن کریم د ختم او دعا او د مخکښو زده کوونکو د ستاینې لپاره ترسره شول. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان اسلامي امارت د ټولنې د ټولو قشرونو لپاره د ښوونې او روزنې مناسب فرصتونه برابر کړي او زده کوونکي باید له دغو فرصتونو څخه په ګټې اخیستنې خپلو علمي ظرفیتونو ته لا زیاته وده ورکړي. محصلین گرامی، امروز برای شما وقت هست شما فرصت و یک چانس طلایی فعلا دارین که شما تحصیل خود را بکنین، درس خود را بخوانین و الحمدلله لیسه تعلیمات خاص یک لیسه مجهز هست، تعمیر داره، استادای رسمی داره و همه مشکلات شما حل شده و شما هم باید که مسئولین هست، استادا هست، شب و روز به خدمت و تلاش شما هستند، شما هم باید کوشش بکنین. په عین وخت کې د دې پروګرام ګډونوالو د رامنځته شویو تعلیمي فرصتونو د شتون له امله خوښي وښوده او د مخکښو زده کوونکو ستاینه د هغوی د هڅونې او د ظرفیتونو د پیاوړتیا په موخه یو اغیزناک ګام وباله. با اظهار تشکری از شما و دیگر ناشنوایی که اینجا حضور دارند، شمایی که به ما کمک میکنین به خاطر آموختن علم و پیشرفت ما تا در آینده بی‌سواد نمانیم، ما اظهار خوشی و تشکری میکنیم از شما. مکتب ناشنوا مشکلاتی که داشته امروز حل شده، اکثریت مشکلات آنها. همیشه ما میایم درس میخوانیم اینجا و خدا به ما کمک میکنه. همگی ناشنواها با هم دوست و برادر هستند. د مراسمو په پای کې په یو شمېر معلولو مخکښو زده کوونکو ستاینلیکونه وویشل شول چې د یادو زده کوونکو د خوښۍ لامل وګرځېده. په بلخ ولایت کې د درملو اتحادیې د کونړ ولایت له زلزله ځپلو سره د مرستې په موخه 365 کارتن بیلابیل اړین درمل چې نږدې 2.5 میلیون افغانۍ ارزښت لري راټول او یاد ولایت ته یې واستول.
د بلخ ولایت د درملو اتحادیې د کونړ زلزله ځپلو ته درملیزې مرستې ولېږلې. د شمال زون د درملیزو خدمتونو د اتحادیې رئیس له زیانمنو کورنیو سره د خواخوږۍ پر مهال ژمنه وکړه چې دغه اتحادیه هر ډول همکارۍ او ورته لا نورو مرستو ته چمتو ده. اتحادیه فروشندگان داروی ولایت بلخ هم مانند همیشه در کنار مردم ایستاده و در هماهنگی با نهادهای مسئول آمادگی کامل خود را برای ارائه هر گونه کمک بشردوستانه اعلام می‌داریم. په همدې حال کې د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست د څارنې او روغتیایي څېړنې امیر له دې اقدام هرکلی وکړ او له نورو مرستندویو بنسټونو او ادارو د زیانمنو او اړمنو کسانو وضعیت ته د رسېدنې په برخه کې د لا زیاتې پاملرنې غوښتنه وکړه. زمونږ د شفاخانوي اتحادیې پرون موږ یو غونډه په سیاتامه کې لرودله چې هغو نقدي همکاري کړې ده. انشاءالله په دې نږدې ورځو کې به هغه هم دغه خلکو چې هلته کورونه ویجاړ شوي دي او ډېر تلفات یې لیدلي دي د هغو سره به همکارۍ په شکل باندې د هغو سره انشاءالله رسیدګي وشي او هلته به ورسپارل شي. ورته مهال د مزار شریف ښار اوسیدونکو هم د اتحادیو، سوداګرو او بشرپاله بنسټونو له هڅو د مننې ترڅنګ دغه ګام د ملي یووالي او له اړمنو هیوادوالو سره د مرستې په موخه اغیزمن وباله. بعضی دوستا، بعضی شرکتدارای ما البته و کسبکاران و دوافروش‌ها و همچنان شرکت‌هایی که تجارتی همه کمک کردن. انشالله ما از همهشان تقاضا داریم که کمک‌ها را هرچی بیشتر، هرچی انسجام شه بیشتر کنن که هر چه زودتر برای این حادثه المناکی که صورت گرفته هر چه زودتر برسانند. برای از این درد المناک برای زخمی ها شفای عاجل، برای شهدا بهشت برین و برای بازماندگانشان صبر جمیل می‌خواهیم. ویل کېږي چې د دې مرګونې پیښې له امله په ختیځو ولایتونو کې شاوخوا 1500 تنه شهیدان، زرګونه نور ټاپیان او بېکوره شوي دي چې د افغانستان د اسلامي امارت مسؤلینو په لومړي فرصت کې د پیښې ځای ته رسېدلي او لومړني خدمتونه یې وړاندې کړي دي. د بلخ ولایت د تخنیکي او مسلکي زده کړو د امریت له لورې د امارتي ادارو د کارکوونکو د ظرفیت لوړولو په موخه 3 میاشتنی سیمینار د یاد امریت د غونډو په تالار کې په لاره واچول شو. د مسؤلینو په وینا دا سیمینار د نوي ګمارل شوو کارکوونکو او مجاهدینو د ظرفیت لوړولو په موخه جوړ شوی دی چې په بهیر کې به د مدیریت پلان جوړونې، د اسنادو د ثبت او ساتنې او نورو اداري برخو په اړه زده کړې ورکول شي. د بلخ ولایت د تخنیکي او مسلکي زده کړو د ادارې له لورې د نویو ګمارل شوو کارکوونکو او امارتي ادارو د مجاهدینو د ظرفیت لوړولو په موخه یو سیمینار په لاره واچول شو. د شمال زون د تخنیکي او مسلکي زده کړو عمومي رئیس وویل چې دا سیمینار د 3 میاشتو لپاره د اسلامي امارت د نوي ګمارل شوو کارکوونکو او مجاهدینو لپاره جوړ شوی دی. د هغه په خبره د دې برنامې منځپانګه تر ډیره د اسنادو په ثبت او ساتنه، اداري پلان جوړونه، اغیزمن مدیریت او د خدمتونو وړاندې کولو عملي لارو چارو باندې ورټوله ده څو نوي ګمارل شوي کارکوونکي وکولی شي له زده شوو مهارتونو څخه په خپلو ورځنیو دندو کې ګټه واخلي. د هغه کسانو دپاره چې هغه په اداراتو کې نوي مقرر شوي دي او دې دپاره موږ ښه مجرب او تکړه استادان لرو. پلن په دغه برنامه کې 80 کسه هغه جدید التقرر مجاهدین شامل دي چې دغه کوم برخه کې چې زده کړې ورکول کېږي چې هغه اداره او مدیریت دی، پلان ګزاري ده او گزارشدهی نظارت او ارزیابي او د کمپیوټر مهارتونه. نو په دغه برخو کې ورته زده کړې ورکول کېږي او دا 3 میاشتې برنامه موږ لرو. په ورته مهال کې د سیمینار ګډونوالو د دې 3 میاشتني پروګرام له پیل څخه هرکلی وکړ او د دوی په باور د داسې سیمینارونو جوړېدل په امارتي ادارو کې د نوي ګمارل شوو کارکوونکو، مجاهدینو د ظرفیت لوړولو او د اداري او مسلکي پوهاوي د زیاتوالي په برخه کې مهم رول لوبولی شي. بخشای پلانگذاری، بخشای ارزیابی دیگه واقعا یک تعداد کسایی که مشکل دارن مشکلاتشان اینجا حل میشه. جای خوشی و برای ما است که اینطور یک برنامه در محیط کاری برای ما فراهم شده که از این برنامه بتونیم یک استفاده خوب برای خود داشته باشیم. یاد دې وي چې دا د امارتي ادارو د کارکوونکو د ظرفیت لوړولو 8مه دوره ده چې د بلخ ولایت د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې له لورې ترسره کیږي. د بلخ د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا د دې مهال خبرونه تر بیا ښه وخت د الله په امان.